أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين نخوخي هغا كسان كفروا چه كافران دي من أهل الكتاب چه ده أهل كتاب ندي ولا المشركين أو ند مشركاننا أن ينزل عليكم دا خبره چې نازل لشي پتا سبانی من خیر سخیر من ربکم د طرف د رب ستاسونا والله الله پاک یختص خاص کوي برحمته په خپل رحمت سره من یشاء چاته چې وغواړي یا څوک چې وغواړي والله الله پاک ذو الفضل العظیم خاوند لوی فضل له. وسو په دې آیت کې الله رب العالمین د یهودو او دغه شان د مشرکینو هغه حسد او د مسلمانانو سره هغه دشمنی چې دنو هغه بیانوي چې د یهودو او د مشرکینو چې دنو د مسلمانانو سره لوی حسد دی او لوی دشمنی ده او د دوی په مسلمانانو هیڅ قسمه سود چې دینو هغه نشته دی د خیر چې هغه هر قسمه خیر دی که دنیایي خیر دی او که اخروي خیر دی او که دینی خیر دی خو دا خیرونه چې دینو دای په دوی باندې سود نه دی او د دې وجه چې دینو هغه حسد دی. مخکې آیت کې چې کومه خبره وشوله چې تاسو د مشرکینو سره یا د یهودو سره تاسو مشابهت مه کوئ فقول کې او ففعل کې نو په دې آیت کې دوه علتونه د هغې دپاره بیان شو. دوه علتونه د هغې دپاره بیانیږي. نو یو علت دا دی چې هغه د یهودو او د مشرکینو د حسد دی چې د مسلمانانو باندې هیڅ خیر سود نه دی. او دویم چې کوم دی هغه د الله رب العالمین رحمت دی چې الله رب العالمین خپل رحمت مسلمانانو ته ورکړی دی او د دوی پورې خاص کړی دی. نو دا دوانه خبرې علت شو د هغې خبرې دپاره چې د یهودو او د کفارو سره مشابهت چې دی نو هغه په قول او فعل کې چې دی نو هغه نه دی پکار. الله رب العالمین دلته کې دا خبره کوي چې ما یود الذین کفروا نخوخی هغه کسان چې هغه کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابونه. د دې آیت شان نزول لسی دی چې د مسلمانانو کې د یهودو حلفاو بار بار د دې خبره کیږي چې د دوی خپل دوستی او قسمی کړی چې د یو بل سره به ملګرتیا کو د هر دشمن خلاف که جنگ راځي او چې هر سره راځي که په تاسو راځي مونږ به ودرېږو چې په مونږ راځي تاسو به ودرېږو. نو هغه حلفاو د یهودو حلفاو ته دعوت ورکو ځکه چې د خیر خبره په خپل ملګري باندې ډېر زیات سودي. نه هغوی ولا دعوت ورکو دعوت یې د دې خبرې باندې ورکو چې ګوره د اسلام ښکلی او کولاو دین دی او تاسو خو د مخکې نه د بوتانو د دوی عبادتونه نه کوئ او د الله د وحدانیت خبره کوئ او د شرک نه منع کوئ او ډېرې خبرې ستاسو یو شان دي. نو اوس چې کومې خبرې به تاسو کولې نن هغه په مونږ باندې کولاو شوي دي نو راځئ هغه کولاو توحید قبول کوئ او د پیغمبر تابعداري وکئ او په دې دین کې چې دی نو ځان شامل کئ. نو چې کله دوی له دعوت ورکړی شو نو دوی به دا ویله په جواب کې چې دا کم دین چې دی نو دا غوره دین نه دی دا خو زمونږ د دین نه څه بهتر دین خو نه دی دا کتاب زمونږ د کتاب نه څه بهتر کتاب خو نه دی په دې کې څه ښکلي حکمونه چې دی نو هغه خو نشته دی. نو دا خبرې به یې کولې چې ستاسو سره زمونږ نه غوره یا بهتر چې دی نو هغه څه نشته دی نو مونږ بیا ایمان ولې راوړو نو الله رب العالمین د آیاتونه نازل کړله چې دا د غوروالي قصې نه دي چې ګنې رښتیا د دوی سره غوره څه نشته دی بلکې دا قصه د دې خبرې ده دوی په حسد کې دی او په دشمنۍ کې دی او په تاسو باندې سود نشته دی نو د دې د وجې نه دا خبرې چې دی نو هغه کوي او به ولی کوي دا خیر څه ته وایي. نو مخکې دا وایو ما یود الذین کفروا الله رب العالمین اول کفار بیان کړل او بیا د کفارو قسمونه بیان کړل
چې من اهل الكتاب کفار چې دین هغه نه خوخی چې مسلمانانو ته د څه خیر چې دین هغه ورورسي کاغه د اهل کتابو نه ولل مشرکین او نه د مشرکانو نه. د الله دلته نافیه ده او د الله نافیه د تاکید د پاره ده، د دې د پاره نه ده لکه بعضې خلک داسې تفسیر هم کوي چې د اهل کتاب چې دی نو دا خو چونکې مشرکین نه دي نو ځکه د الله نافیه راوړل چې مشرکین هم. خو دا د دې وجې نه ده چې اهل کتاب خو الله رب العالمین وایي چې ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب، نو چې کافر شو خو جدا وویلی شو نو کافر او مشرکین دا خو یوه خبره ده، نو په دوی کې خو بیا داسې فرق نشته دی. نو دی بیا وویولي نو د دې وجه دا ده چې من اهل الکتاب د دوی پیژنګلو په اهل کتابو کېدل، اگر چې دا مشرکین دي او د ډیرو ځایونو نه دا خبره معلومه ده او په خپل خپل ځای به راځي او مخکې هم څه تذکرې د دوی د شرک چې دی نو هغه تېرې شولی، خو د دوی پیژنګلو په اهل کتابو باندې کېدل نو ځکه یې ورته اهل کتاب کفار وي. او د مشرکین د عرب چې دي د دوی خو بل نومونه بله پیژنګلو خو شته نه، او که د قوم قوملي خو دا خو ډېر خلک دي نو ولل مشرکین د مشرکینو دا نوم ځکه په مشرکینو واغېستو او د یهودو نوم په اهل کتابو باندې ځکه واغېستو چې من اهل الکتاب ولل مشرکین دا لا نافیه دا د پاره د تاکید دا چې بالکل دوی په تاسو باندې سودو نشته دی، د تاکید مقصد دا دی. د څه خبرې نو ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، د دې خبرې چې نازل لشي په تاسو باندې من خیر څه خیر د طرفه د رب ستاسو نه. نو د خیر نه مراد څه شی دی؟ نو د خیر نه مراد نبوت دی، د خیر نه مراد وحی ده، د خیر نه مراد قرآن مجید دی، د خیر نه مراد د دنیا فیدی دی، د خیر نه مراد دینی او اخروی فیدی دی. نو په دا خبرې چې دی د هغوی په تاسو باندې سود نه دی چې ښه تاسو ته د نبوت راشي، تاسو ته چې دی نو تاسو ته د وحی راځي، تاسو سره د قرآن او تاسو ته په دنیا او په آخرت کې فیدې میلاو شي، په تاسو باندې سود نه دی. یا چې کم دی نو د خیر نه مراد د دنیا او د آخرت ډېرې فیدې راځي، خو دا چې دی نو دا عین د الله رب العالمین په لاس کې دی او د بل چا په لاس کې نه دی. یا چې کم دی علی رضی الله عنه وایي د دین رسول الله او نبوت چې دی نو هغه مراد دی. ابن عباس رضی الله عنه وایي اسلام او هدایت چې دی نو هغه د دینه مراد دی. وایي چې د دینه د دنیا او د آخرت دا څومره فایدې چې دي د ایمان د خورېدل، د ملګرو د زیاتېدل، د غنیمتونو د راتلل، د علاقو د فتح کول له مسلمانانو، دا ټولې خبرې په دې کې شاملې دي. نو دا خیرونه چې دی دای سود در باندې نه دی. من خیر من ربکم چې ستاسو سره د رب د طرف نه کم خیرونه دي نو دی په تاسو باندې سود نه دی. والله یختص برحمته، الله رب العالمین وایي چې مختص کوي او خاص کوي الله رب العالمین د خپل رحمت سره. والله یختص برحمته من یشاء، چاته چې خوښه شي الله رب العالمین رحمت چې دی نو هغه ورکوي. نو که دا رحمت په دغې معنی باندې شي چې اسلام او هدایت، نو د الله رب العالمین مرضي ده چې اسلام او هدایت چاته ورکوي. یا رسول الله دی نو په کم قوم کې رالیږي، نبوت چې دی چاته ورکوي نو دا خو د الله رب العالمین مرضي ده. ملګری چې دی د خیر الله رب العالمین زیاتی، او بیا مالونه او غنیمتونه او دنیایي فایدې هم الله رب العالمین ورکوي، دا خو د الله رب العالمین مرضي ده. الله رب العالمین دا هدایت چې چاته وکړي نو دا خو ډېر لوی رحمت دی چې چاته اسلام او هدایت ورکون. والله یختص برحمته، بل پدې کې په مختص کولو کې اشاره ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او سلیمان علیه السلام ته چې مخکې د هغه تذکیرات تیره شول، جبریل امین علیه السلام ته، میکائیل علیه السلام ته، چې دوی پکې څوک په دوستۍ نیولې او څوک په دشمنۍ، چاته جادوګر وایي او چاته کافر وای، چاته پیغمبر له پیغمبرۍ نه انکار کوي او تکذیب کوي. نو که دوی فرض که تکذیب کوي او که هر څه کوي نو الله رب العالمین د دوی پرواداره نه دی. والله یختص برحمته من یشاء، الله رب العالمین مختص کوي په خپل رحمت سره من یشاء چاته چې وغواړي. نو من یشاء چې دی په دې کې اشاره ده، اشاره دې خبرې طرف ته ده چې الله رب العالمین دا کم رحمتونه او کم فضلونه کوي. الله رب العالمین چې چاته هدایت کوي او د چا صفائی کوي نو دا په الله رب العالمین لازمه نه ده. من یشاء نه مراد څه شی دی؟ په دې کې اشاره دې خبرې ته ده چې دا په الله رب العالمین لازمه نه ده چې خلکو ته لازمه هدایت کوي. هر چا هر څوک چې دی نو هغه دی خوشاله کی دا کمی خبرې چې الله ورکړي دا د الله نعمتونه دي، په الله رب العالمین باندې
لازم نه ده چې ګنې خامخا به دا خلکو ته ورکوي والله یختص برحمته من یشاء. نو په دې کې اولنۍ خبره کومه بیان شول؟ هغه د حسد بیان شول چې د دوی کله دومره لوی حسد دی نو الله مسلمانانو ته وایي چې تاسو بیا د دوی سره مشابهت ولې کوئ؟ په قول کې وسر ولې کوئ؟ په فعل کې وسر ولې کوئ؟ په جامه په اظهار کې وسر ولې کوئ؟ په رهن سهن کې په دې خبرو کې تاسو مشابهت د دوی سره بیا ولې کوئ؟ دویمه خبره پکې دا ده والله یختص برحمته من یشاء. د الله مرضی ده، نو چې د الله مرضی ده او مسلمانانو په هغې رحمت پورې خاص کړله او الله ورته اسلام او هدایت ورکو، نو سره د دومره انعاماتو د مسلمان د شان لایق دا خبره نه ده چې بیا دې هم د کافرانو سره مشابهت وکړي. د کافرانو سره مشابهت بیا د مسلمانانو د شان قابله نه ده چې الله د ته هدایت وکړو نو اوس د دوی سره د مشابهت نه به ځان ساتې. کافر به راځي استاد سره به مشابهت کوي، ته به د کافرو سره مشابهت نه کوي، بلکې مسلمانان به بیا دا وایي چې یا ایمان راوړئ یا په هر څیز کې د مسلمانانو سره مشابهت مه کوئ چې خلکو ته پته لګي چې دا خو ذلیله خلک دی، دا خو رسوا خلک دی، دا خو هغه خلک دی چې د الله رب العالمین نه انکار کوونکي خلک دی. والله ذو الفضل العظیم، الله رب العالمین خاوند د لوی فضل دی. نو قرآن مجید کې اکثر چې وایي د الله رب العالمین رحمت کله راشي نو الله پسې بیا دا وایي چې والله ذو الفضل العظیم، الله رب العالمین لوی فضل والدی. نو یوه خبره په دې کې دا ده، په دې ځان پوهه کې چې مخکې الله وی والله یختص برحمته من یشاء، الله مختص کوي خاص کوي د خپل رحمت ته خاصو کسانو پوری. نو کېدی شي چې ذهن کې دا اعتراض راشي چې د الله د رحمت وړوکی دی لږ دی ځکه د خاص کسانو پوری خاص کوي. نو الله رب العالمین دا وی چې نه والله ذو الفضل العظیم، د الله رب العالمین رحمت نه وړوکی دی او نه کم دی، که الله رب العالمین هر چاله ورکوي نو هم ورکولی شي. دویمه خبره هغه پکې دا واضح شول چې الله رب العالمین دا رحمت وسیع دی، کولاو دی، زیات دی، خو ګورئ د الله رب العالمین دا رحمت بې محله نه دی، دا داسې نه دی چې ګنې په کم ځای کې دی نو دلته به رحمت نه، بلکې څوک چې د الله رب العالمین د رحمت اراده وکړي او دې ته ځان پیش کړي نو الله رب العالمین بیا په هغه باندې فضل کوي. چې څوک اراده وکړي او دې ته ځان پیش کړي او دا کوشش کوي نو الله رب العالمین خپل رحمت خپل فضل چې دی نو دا بیا په هغه باندې کوي. نو والله ذو الفضل العظیم، الله رب العالمین د لوی فضل خاوند دی، د الله سره د فضل څه کمې نشته دی. که فضل کې څومره خبرې راځي د دې ټولو کمې د الله سره بالکل نشته، خو د الله فضل ته ځان وړاندې کولی، ځان پیش کولی، د دې معلومات چې الله په څه خوشحالېږي په څه فضل کوي او بیا د هغې کوشش کول، نو الله رب العالمین بیا په هر چا فضل کوي. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.